السلام علیکم تاسو ورور تاسو مرګره زاهد مومن تاسو دغه میسج وکړه تاسو واورید تاسو دغه ویډیو کتله دا پېښور پلوسای کې دا څوک غریبانان څوک بې وسه دي د هغوی د کمره رالوېدلې ده یې خپل اعلان کې رالړه کړې ده نو په دوی باندې چې کوم دی ډېره غریبي ده ډېر غربت دی پې ډېره زیاته بېوسي ده دغه غریبانان چې کوم دی په دغه تمبو کې پراته دي او دغه تمبو کې چې شپې سبا کېږي اعلان کې داسې بېوسه دی چې هغوی بور چې کوم دی د اوسه پورې نه دی ایستی د اوبو سیسټم یې نشته دی د بل کور نه اوبه راوړي ډېر سخت تکلیف دی نو د دوی زیات تر چې کوم دی بېوسي غریبي ده نو په دوی باندې چې دا شپه سبا کېږي دغه خوراکۍ موږ ته وویلې پرون بله ورځ چې زما یو شپې نه باران شو او یخني وه ما ته چې کوم دی خپل بچي دوه درې بچي دي ما ته په جړه شو چې یخني هم کېږي د غریب سړي به د څه کمبل یا به څه بشترۍ نو په جړه کې وي هغه شپه زما بچو تېره کړله نو دغه اعلان کې دغه ویډیو ورله موږ کړې ده اوس جمع هم دی ډېره سخته یخني هم ده او غریبي بېوسي هم ده چې د چا څه امداد کېږي دا تاسو ته موږ دغه ویډیو وښودله که د چا هم څه مدد کېږي یا څوک سره امداد کول غواړي یو له د الله د رضا دپاره څوک پیسې ورکول غواړي یا اعلان کې داسې خلک چې موږ ورځو هلته ورله موږ جوړو نو هم تاسو ته په دې سکرین باندې دغه نمبر چلیږي دغه نمبر سره رابطه کولی شئ د چا چې سیمړ د وسه کېږي یا د چا چې بلاکونه د وسه کېږي یا که د چا هر څه د وسه کېږي نو د الله د رضا دپاره دغه خوراکۍ سره تاسو وکړئ چې دوی کوم دی په نورونو بادونو باندې دغه تمبو کې ژوند تېری سخت ژوند دی په دغه یخنۍ کې دغه بارانونو کې زیات تر اوس یخني هم ډېره راغله په دغه کې ژوند تېری نو ژوند سره چې کوم دی دغه ډېره سختي ده او چې دغه خوراکۍ ډېره بېوسه ده غریبه ده او تاسو چې څوک مو سره مدد کول غواړئ په دغه نمبرو سره ضرور رابطه وکړئ دې غریبانانو سره مدد وکړئ الله تعالی به ستاسو مددګار شي چې الله دې په خپل رحم او فضل کې دغه زموږ ویډیو وه بس چې زموږ سره څه کېږي انشاءالله موږ به سره خپله مرسته کوو خپله منډه به ورسره وو او الله تعالی دې په دوی باندې خپل رحم او فضل کې په دې سکرین باندې دغه نمبر هم چلیږي که تاسو راتلل غواړئ تاسو بالکل راتلی هم شئ که تاسو له یو سامان راوړئ نو دغه شان سامان مو له هم راوړی شئ چې ورکوټ کمره ورله تاسو وکړئ دغه سختو ورځو نه دغه باران د دغه نور نه د دغه یخنۍ نه چې کوم دی دوی پناه شي د دغه اولاد یې فنا شي نو دغه ثواب جاریه ده بل دا ویډیو که د چا څه وس کېږي څه مدد ورسره کول غواړي نو بالکل په دغه نمبر سره ډایرکټ په ډایرکټ مدد هم کولی شئ ورتلی هم ورسره شئ بل دا ویډیو د الله د رضا دپاره زیات تر شیر کړئ پیغام دغه ته زموږ ویډیو وه دغه خپرونه وه دغه تاسو ته موږ راوړاندې کړله تاسو ته موږ کېښودله نوره فیصله په تاسو باندې چې مور څنګه ژوند تېروي بچی څنګه ژوند تېروي څنګه پې سختې دي څنګه پې نهرې دي څنګه د اوبو تکلیف دی نو ګرانه ده که څوک مو سره مدد کول غواړي ضرور سره ودرېږئ الله تعالی به ستاسو مدد وکړي دغه زموږ خپرونه وه د بلې خپرونې پورې زه ستاسو نه غواړم اجازت چې چېرته مې الله هم ښاد او آباد او کامیاب ساته والسلام